دکتور محمد اقبال چې د هند په لویه وچه او افغانستان کې د علامه اقبال لاهوري په نامه پیژندل کیږي. د لوی شاعر، عرفان پیژندونکي، فلسفه پوه او سیاستوال په توګه تر شهرت ورهاخوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ او مختګ په هڅو کې د یو ویښونکي شخصیت په حیث هم پیژندل کیږي. په زړه پورې دا ده چې دغه نوموتی شخصیت پر افغانانو او افغانستان مینو، افغانستان یې د آسیا خوځنده زړه ګاڼه او د عرفان، پوهې، ملیت او خپلواکۍ غوښتنې د ټاټوبي په توګه یې خپل عرفاني، فلسفي، ادبي او سیاسي ایډیالونه افغانان ټاکلي. آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. تا دل آزاد است آزاد است تن، ورنه کاه در ره باد است تن. د علامه اقبال د نوم له اورېدو سره هم مهال ښایي هر افغان ته د هغه پورتني بیتونه ور په یاد شي. خو دا بیتونه د افغان او افغانستان په اړه د دغه حکیم شاعر یوازې مشهور شوي او تکرار شوي بیتونه دي. اقبال د افغان ملت لویو شخصیتونو او ملي عظمت په اړه ډیر څه ویلي او په خپلو ویناو عملي باورمند هم وو. په عرفان کې د غزنوي حکیم سنایی مرید دی. خپل روحاني سفر په مولانا جلال الدین محمد بلخي پسې پیلوي. خوشحال خان خټک د افغان ولس لوی حکیم بولی. احمد شاه بابا د ملي اقتدار او تاریخي عظمت پیرو پیشوا دی. سید جمال الدین افغان په خپل زمانه کې د اسلامي نړۍ تر ټولو لوی ویښونکی بولی. خپل شاهکار اثر پیام مشرق په ډیر درنوي اعلی حضرت شاه امان الله غازی ته اهدا کوي او دغه ځوان پاچا د نړۍ د ازادي غوښتونکو الګو بولی. او بالاخره کله چې علامه اقبال شخصا کابل ته سفر کوي او د محمد نادر شاه حضور ته رسیږي نو د پاچا لاسونه ښکلوي، سره له دې چې اقبال څو کاله ترې مشر دی. من حضور آن شه والا گوهر، بینوا مرد به دربار عمر، جانم از سوز کلامش در گداز، دست او بوسیدم از راه نیاز. اقبال تر دې شخصیتونو لا پسې ډیر د افغان ملت درناوی په ټولو لازم بولي. وایي دا هغه ملت دی چې ازادي یې لکه وینه په رګونو کې تاویږي. د غرونو په هغو تړو کې چې شاهین پرې الوتل کړای نشي، افغانان په خرپ ورخیږي او هلته چې د پړانګ ساسیزي پښتانه زلمیان پکې اتڼ کوي. علامه اقبال وار وار ټولو ته په صراحت خبرداری ورکوي چې له افغانانو سره له لانجو او مخامختیا ځان وژغوري، ځکه دا د هیچ چا په ګټه نه ده. باز افغان را از آن سوزی بده، عصر او را صبح نوروزی بده. ملت گمگشته در کوه و کمر، از جبینش دیده ام چیز دگر. او نگنجد در جهان چون و چند، تهمت ساحل به این دریا مبند. چون ز روی خویش برگیرد حجاب، او حساب است و ثواب است و عذاب. راځئ دلته په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي لنډ پیښلید وګورو. علامه اقبال هغه څیره چې د ختیځ شاعر ګڼل کیږي. علامه محمد اقبال د 20مې پیړۍ له سترو اسلامي مفکرانو، فیلسوفانو او شاعرانو څخه و. د 1872 کال نومبر په 9 د بریټانوي هند په سیالکوټ کې وزیږید. د په هند، انګلستان او جرمني کې لوړې زده کړې وکړې او بیلابیل اثار یې ولیکل.
علامه اقبال په 1938 د اپریل په 21مه په لاهور کې ومړ او همالته خاورو ته وسپارل شو. اقبال په فارسی او اردو ژبو شعرونه لیکلي او د اسلامي نړۍ د فکری ویښتیا، ځان پیژندنې او ازادۍ پیغام خپور کړی دی. د باور درلود چې ختیځ ولسونه او مسلمانان باید خپل معنوي ځواک، علمي وړتیا او تاریخي هویت بیرته راژوندی کړي. همدا لامل و چې د افکار د سویلي اسیا او اسلامي نړۍ په سیاسي او فکری خوځښتونو ژور اغیز وکړ. علامه اقبال په 1933 کال د افغانستان د پاچا محمد نادر شاه په رسمي بلنه افغانستان ته سفر وکړ. کابل، جلال آباد، غزنی، کندهار او یو شمیر نور سیمې وکتلې او په خپل شعرونو کې وستایلې. د افغانستان سفر په اقبال ژور اغیز وکړ. هغه د افغانانو د خپلواک فکر، ملي غرور او تاریخي مقاومت ستاینه وکړه. په خپلو لیکونو او شعرونو کې د افغانستان د غرونو، تاریخي اتلانو او د افغانانو د ازادۍ غوښتونکي روح ستاینه کړې ده. نوموړي د افغانستان خپلواکي او د بهرنیو قدرتونو پر وړاندې مقاومت د مسلمانانو لپاره د الهام سرچینه بلله. اقبال افغانستان د آسیا زړه په توګه یاداوه او باور درلود چې د سیمې سیاسي او فرهنګي بدلونونه له افغانستان سره ژوره اړیکه لري. نن د هغه له وفات څخه څه کم یوه پیړۍ وروسته د علامه نوم لا هم د اسلامي فکر، ځان پیژندنې او فکری بیدارۍ له مفاهیمو سره تړلی دی. د افغانستان په اړه د هغه مثبت لید، د افغان ملت ستاینه او کابل ته تاریخي سفر د هغه د ژوند له مهمو فصلونو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان او اقبال ترمنځ فکری او فرهنګي اړیکې لا پیاوړې کړې دي. روح الامین یازی، لندن. نن به له افغان او افغانستان سره د علامه اقبال له فکري او روحي پیوندونو پلو واخلو او وګورو چې دغه معاصر حکیم شاعر افغان ملت او افغانستان څنګه پیژانده او ولې د ټولې سیمې ثبات او خیر د افغان په ثبات او خیر کې لیده. له موږ سره میلمانه دي څېړنوال دکتور محمد فاضل شریفي، د علومو اکاډمۍ غړی او لیکوال او شاعر، په پښتونخوا کې فرهنګي شخصیت ښاغلی اقبال حسین افکار، چې زه دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشئ. پوښتنه به له ښاغلي شریفي نه پیل کړم. استاد شریفي، تاسو د افغانستان له هغې فرهنګي، تاریخي او سیاسي دورې سره د علامه اقبال د فکري تړاو او علاقمندۍ دلایل د هغه د خپلو آثارو او د هغه د خپلو شعرونو په رڼا کې څه او څنګه ارزوئ؟ تشکر جناب لیوال صاحب و سپاس از برنامه ارزشمندی که پیرامون افکار علامه اقبال لاهوری و به خصوص دیدگاه علامه بزرگ پیرامون افغانها و افغانستان تدبیر یافته است یا به اصطلاح روی دست گرفته شده است. جناب علامه اقبال، همونطور که ما و شما در اشعار و افکار این مرد فرزانه و آگاه میابیم، از تصور اقبال افغانها و افغانستان تنها دو واژه نیستند. افغانها و افغانستان تنها نام‌هایی نیستند که به اساس از اینا یک جغرافیا نامیده شود و یا یک قوم یا یک ملت نامیده شود. اینا دو تا مفهوم بسیار بزرگ هستند. اقبال با افغانستان پیوند بسیار دیرینه داره. گذشته سرزمین هم میشناسه. اقبال از سنایی میگه، اقبال با مولانا میره، اقبال از سید جمال الدین افغان صحبت میکنه، اقبال وقتی به اقتدار امت اسلامی میرسه از سلطان محمود صحبت میکنه، از احمد شاه ابدالی صحبت میکنه، از غازی امان الله خان صحبت میکنه. و همونطور افغان ها
در تصور اقبال یا از دیدگاه اقبال اینا ملتی هستند رشید، آزاده، آزادیخواه، الهام بخش و انگیزه دهنده. به می دلیل است که اقبال جدا از نگاه تاریخی و نگاه معنوی که به شعر و به ادبیات در سرزمین افغانستان داره و همونطور که خودش میفرماید گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است و زیباترین داشته های فکری خود در عالم شعر و زبان فارسی و زبان فارسی دری شیراز میبنده. در وقتی که افغانستان از آینه روزگار خود و یا هم از آینه یک صد قبل از زندگی خود به تصویر میکشه یا افغانستان میبینه، افغانستان بونمو توصیفی که اشاره کردم با عنوان سرزمین میابه که میتونه از این سرزمین الهام بگیره، همونطور که از افکار حضرت حکیم سنایی الهام گرفت، همونطور که از افکار حضرت مولانا و از افکار حضرت جامی الهام گرفت. بر اقبال کابل، قندهار، بلخ، غزنی و ننگرهار اونمو قدر عزیز است و اونمو قدر دوست داشتنی است که زادگاهش است. به می دلیل است که او وقتی که بر روزگار خود و یا مدت قبل از روزگار خود میرسه، وقتی از عظمت و وقتی از احیای به اصطلاح شکوه به اصطلاح سلاطین مشرق سخن میگه، بیگمان اسم احمد شاه ابدالی به زبانش میه. او احمد شاه ابدالی را می ستایه و از احمد شاه ابدالی سخن میرانه. و زمانی که اقبال بر روزگار پس از احمد شاه ابدالی و از لحاظ فکری و فلسفی آبشخور فکری و فلسفی خود میخواهد که به بیان بگیره، میخواهد که سرچشمه های فکری خود، سرچشمه بیدارگری را که در فکرش جریان و سیلان داره به او به اصطلاح اشاره بکنه، اقبال برمیگرده و سید جمال الدین افغان به علامه بزرگ شرق و به تأثیری که علامه بزرگ شرق بر ذهن و بر زبان و بر تفکر علامه اقبال داره. اقبال بیدارگری را و فلسفه بیدارگری را وامدار سید جمال الدین افغان است و به می دلیل است که پس از سید جمال الدین افغان وقتی که به روزگار خود میرسه، وقتی که به اوایل سده 20 میرسیم، اینجاست که اقبال باز سرزمین افغانستان با شخصیتی چون شاه امان الله غازی سر میخوره. امان الله خان میافه، شخصیتی را که در او روزگاری که متاسفانه کشورهای همجوار ما و در مجموع جهان اسلام در یک فضای رکود و جمود به سر میبردند، این به اصطلاح ندای آزادی سر میته، افغانستان استقلالش دوباره به اصطلاح مسترد میسازه و افغانستان دوباره به عنوان یک کشور آزاد و مستقل بر دنیا و معرفی میگیره. به این دلیل است که در هر برهه‌ای از این زمانه ها و در هر برهه‌ای از آثار خود اقبال به هر کدام از این شخصیت ها و به کارنامه های ارزشمند از اینا اشاره داره. ډیره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځم. ښاغلی افکار، تاسو اقبال مطالعه کړی، تاسو اقبال باندې څیړنې لرئ. ستاسو له نظره کله چې دی د خیبر دره یادوي، کله چې دی د پښتنو مبارزه یادوي، د انګریزي ښکېلاک په وړاندې د حریت او د استقلال جذبه یادوي، په عین زمان کې دی دلته یو روښانه فکر هم بیا مومي، دغه ته اشاره کوي. ستاسو له نظره پښتانه او پښتانه قبایل د علامه اقبال په نظر کې څه ډول یو ولس دی، د خپله څه کومې اشارې ورته کړي دي؟ ډیره ډیره مننه لیوال صاحب، ژوندی سلامت اوسئ. مونږ چې د پښتنو افغانانو دغه ګورو، تاریخ ګورو، دی چې په کومه ځمکه کومه جغرافیه پراتې وي، نو هغه خو د مدونو او د صدونو ګرېنو دی په مزاحمت کې پاتې دي. هغه مزاحمت چې دی کې په دې افغان ملت یا افغان قوم کې چې کوم حریت ته، کوم مزاحمت ته او
کومه خودداري ده، نو هغه سیستم چې کوم دی او د ازادۍ جذبه ده، ازادي مانوي ازادي چې کومه ده، نو هغه په دغه افغان ملت کې ده او د خودداري. نو علامه اقبال زما په خیال د دغه نه ډیر زیات متاثر دی او په دغه خپلو شعرونو کې، نظمونو کې یا زموږ چې کوم د افغان ملت کوم مشاعر دي په هغې چې کوم نظمونه لیکلي دي، نو په هغې کې د دې ټولو څیزونو ذکر کړی دی. بلکې که زه دا ووایم چې یو وارې ما هغه کتاب اوس باندې نوم هېر دی، خو د علامه اقبال د مضامینو ترجمې اردو کې شوې د انګریزۍ نه، نو په هغې کې کوم چې د منځنۍ ایشیا او د جنوبي ایشیا د مسلمانانو د یووالي یا وحدت کومه خبره چې کېده، نو په هغې کې په هغه مضمون کې علامه صاحب ویلي وو چې د دې اتحادیې یا د دې دغه چې دی نو د دې مشرتابه به چې دی نو هغه د افغان ملت وي. نو بیا د افغان ملت به ولې وي؟ نو هغې چې کوم هغه خصایص و هغې چې دی نو بیان کړي وي چې دې کې دا دي څنګه چې ما ووي چې د امنیت دی، حریت دی، خودداري ده او ننګ دی او د خپل چې دی نو د خودداري ده پکې. نو د دې څیزونو چې دی نو هغه په هغې کې د دې دا خصایص یې دغه کړو، په دې کې چې کوم دی نو دا دغه دی او دا قوم چې کوم دی نو دا د دې منطقې چې دی نو دې صحیح نمایندګي کولی شي. نو په دې دغه تناظر کې چې موږ وګورو، نو هغه خوشحالم او خوشحاله شروعات چې دی نو دا هم د میجر راوټي نه کېږي چې په 1862 کې هغې د علامه اقبال او یا د پښتو نور شاعرانو ترجمې وکړې او هغه چې علامه اقبال ولوستې، نو هغه ډېر زیات متاثره شو. بیا په هغه باندې یو مضمون لیکو د محمدن اسلامیک سوسایټي او دغه د هغې رساله وه، هغې کې هغه مضمون هم چاپ شو. او دغه شانتې دې داسې لکه څنګه تاسو چې په خبرو کې وویلې او زمونږ د محترم محقق صاحب چې کومې خبرې وکړې، نو یقینا اقبال چې دی د لیونتوب تر حده په دې افغان ملت باندې ورک مینو. نو هغه د خدیجه پریوزدین یو زنانه وه او هغه په دې پلار یې په بنو کې د تعلیم دغه افسر و. هغه راغله علامه ته یې وویل چې یاره زه پی ایچ ډي کوم او ته ماله موضوع راکړه چې په څه موضوع کوم. ما ورته ته خو ډېره بختوره ښځه یې، ته د پښتنو په علاقه کې اوسې، اول ته یو لوی نابغه ده او ته چې دی نو کولی شې چې ته په هغه پی ایچ ډي وکړې، تا ته اساني ده. هغه بیا هغه چې دی نو خدیجه پریوزدین لومبۍ دغه چې د پنجاب یونیورسټۍ نه شوې ده پی ایچ ډي، نو هغه په علامه اقبال باندې خدیجه پریوزدین کړی او دغه کتاب بیا چې دی نو زمونږ ډاکټر اقبال نسیم صاحب پښتو ته راوړولی دی، ترجمه کړی دی. نو بیا ورپسې داسې راځه نو چې مونږ وګورو، نو یو لوی فهرست دی که نه، احمد شاه ابدالي، مولانا جمال الدین بلخي، سید جمال الدین افغانی، حکیم سنایی، خوشحال خان خټک، سلطان محمود غزنوي، شیرشاه سوری، علي هجویری، حضرت داتاگنج بخش، امام فخرالدین رازی او محمد نورالدین جامی. بیا ورپسې چې کوم دی نو غازي امان الله خان، حضرت محمد نادر شاه او اعلی حضرت متوکل علی الله محمد ظاهر شاه. نو دا چې شخصیات په دې ټولو هغه زما په خیال خلک دته ځنې خلک وایي تعلق یې سیالکوټ سره او پنجاب سره، د په پنجاب باندې یو نظم لیکلی دی او په هغې کې هم انتقاد کړی دی که نه، په هغې باندې او زمونږ دا مشاعر چې دي نه دې ټول ستایلي دي، د دې هغه کوم خصوصیات چې دي نو هغې دنیا ته دغه کړي دي. بیا
نادرشاه بله. په وخت کې چې دی راغی 1933 کې نو په 1933 کې د ټیکي اهمه خبره دی چې خوجرانو خبرې ډېرې دي خو د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د مازدیګر ټایم او سر راس مسعود او چرانو سید سلیمان ندوی په خپل هم لوی سړی نو نادرشاه باچا هغه ته وایي چې علامه ته وایي چې علامه مخکې شه مازدیګر مونځ نو د هغه دا الفاظ دي دا کوټیشن دی په کتابونو کې یو صرف دغه زبانی خبرې نه وي علامه ورته وایي چې امیر صاحب په دنیا کې د واحد اسلامی ملک د امیر په امامت کې د مونځ نه ماته محرومه کې بیا نادرشاه مخکې شو او هغه د مازدیګر مونځ ورکو اقبال شینو علامه ورپسې شاته ولاړو او په دغه کې بیا د یو غړې عمر کړو ګفت تحفه هغه ډالې چې کم دی هغه بیا دغه منورین پر کتابونو کې لیکي چې دا به د علامه اقبال بیبي او په بکس کې سنبال لیکو او اختر په اختر به چرین راوستو جاوید اقبال ته به پلاسکولا د اختر ورځ به چې تیر شو هغه بیا نو د افغانانو سره او د افغانستان سره د علامه اقبال مینا او هغه چرین هغه داسې یو دغه غونټه روحاني او هغه چې کم فکر او کم سوچو هغه دغه سوچ کم نه هغه کو دی دا یو خبره پکې چې په دې باندې خپاو او دا به وی چې ملت دغه څنګه فرد قائم ملت سے دا عثمانہ رشو دا دارشیا قبائل ہو ملت کے وحدت میں گم قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کے ہو نام افغانیوں کا بلند دارا خوشحال خان وصیت ته علامه اقبال په خپل دغه کې بیان کړی دی قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کے ہو نام افغانیوں کا بلند مجھے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اور مغل سے کسی طرح کم تر نہیں کوہستان کہ یہ بچہ ارجمند کہو تجھ سے اے ہم نشین دل کی بات وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شاہ سواروں کی گرد سمن ډیر عالی ډیر مننه ښاغلی افکار تاسو ته بیرته راګرځم او په دې اړه به نور مسئلې هم شته دی تاسو ډیرو په زړه پورو ټکو ته اشاره وکړه ښاغلی ډاکټر شریفي لکه څنګه چې ښاغلي افکار هم ورته اشاره وکړه په معاصر دوران کې علامه اقبال د افغان او افغانستان په اړه یو تصور په میراث پرېښود له درناوي او احترام نه ډک تصور په ټول هند کې د هند په ټوله نیمه لویه وچه کې یعنی تر علامه اقبال وروسته په ټوله نیمه وچه کې چې اوس په دوو هیوادونو ویشل شوی دی هلته خلکو افغان او افغانستان ته د علامه اقبال د فکر له زاویې نه کتل او دا زاویه له احترام درناوي او عظمت څخه ډکه وه البته که سیاستونو وروسته دغه فکر ته او دغه لیدلوري ته زیان نه وای رسولی په هندوستان کې عام خلک چې د علامه اقبال شاعري لوستې ده د ده له افکارو سره بلد دي اوس هم افغانانو ته په همغه نظر ګوري تاسو که موږ ته یو څه د هغه اشعار هم ولولئ او همدغه تصور ته اشاره ولرئ چې څنګه د افغان او افغانستان په اړه یو تصور جوړ کړی و په کومو متونو کې
تشکر جناب لیوال صاحب. همونطور که میمان ارجمند دیگه ما هم اشاره کردن، افغان ها و افغانستان در تصور علامه اقبال گفتیم که دو تا مفهوم بزرگ هستند و علامه اقبال هر زمانی که از افغان ها یاد میکنه، هر زمانی که از افغانستان یاد میکنه، به اصطلاح عظمت فرهنگی، عظمت سیاسی، اقتدار فرهنگی، اقتدار سیاسی و تمام جوهره هایی را که نیاز داره یک جامعه برای پیشرفت و یک ملت برای ملت شدن، او را به اصطلاح علامه اقبال در افغانستان و با افغان هایی را پیدا میکنه. طور مثال علامه اقبال وقتی به احمد شاه ابدالی می پردازه، احمد شاه ابدالی را آبروی هند و چین و شام و روم میدانه و در رابطه با احمد شاه ابدالی می سراید: مرد ابدالی وجودش آیت داد، افغان را اساس ملت، آن شهیدان محبت را امام، آبروی هند و چین و روم و شام، نامش از خورشید و مه تابنده تر، خاک قبرش از من و تو زنده تر، عشق رازی بود بر صحرا نهاد، تو ندانی جان چه مشتاقانه داد. و همونطور وقتی که بعدا از لحاظ فکری و از لحاظ اندیشه های بیدارگرانه‌ای که علامه اقبال در وجود خود دارد، در ذهن خود دارد و در صدد ترویج افکار بیدارگرایانه در جهان اسلام و در سرزمین های مجاور ما و شما هست، اینجاست که علامه اقبال از جویبار همیشه جاری و ساری علامه سید جمال الدین افغان یا علامه شرق به اصطلاح بهره یاب میشه و از او رودبار جاری میخواهد که قطرات بنوشه و جامهای به اصطلاح سر بکشه. به همین دلیل است که علامه اقبال سید جمال الدین افغان پیشوای بیداری سیاسی مسلمانان، نماد وحدت امت اسلامی، پیوند دهنده سنت و تجدد و در جاویدنامه هم سید جمال الدین افغان به عنوان معلم بیداری مینامه و خطاب میکنه برای به اصطلاح علامه شرق. میگه سید السادات مولانا جمال، زنده از گفتار او سنگ و سفال، شعله در سینه افلاک داشت، در نگاهش انقلاب پاک داشت، شرق را از خواب غفلت باز خواند، نغمه بیداری ملت سرود. تصور اقبال پیرامون افغان ها و جامعه افغانستان، سرزمین افغانستان، این همونطور یک تصور است: ملتی که میتونه عامل بیدارگری شرق باشه و ملتی که میتونه امی مسیر ادامه بده. و به بارها در تصور ما همیشه امی مسئله گنجیده. یک بیت معروفی از حضرت مولانا است، میگه: هر که داد و حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. به دلیل امی عظمتی که سرزمین داره، به دلیل امی عظمت تاریخی و فرهنگی که سرزمین داره، متاسفانه حوادثی را که ما شاهدش هستیم، یکی از عواملش خود امی به اصطلاح حسن روزافزون است که باعث چشم خوردن گاهی میشه. و علامه اقبال تمام این مسائل در نظر داره و زمانی که بازم در زمان به اصطلاح حیات خود، وقتی که به شاه امان الله غازی به کارنامه های ازی و خصوص برای استرداد استقلال افغانستان توجه میکنم، در اینجا است که باز هم افغانستان سرزمین میافته، ملت افغان و افغان ها را ملتی پیدا میکنه که میتونن اینا عامی و منادی بیدارگری و آزادی در شبقاره و در کلیت در شرق باشند. به همین دلیل است که وقتی که از امان الله خان یاد میکنه و امان الله خان را به اصطلاح او را تلاش‌های از او را و خود حرکتی را که امان الله خان در راه بیدارگری و در راه آزادی در منطقه آغاز کرده، کارکردهای امان الله خان از جهت استقلال سیاسی، از جهت بازسازی فرهنگی، از جهت پیشرفت علمی و حفظ هویت اسلامی بسیار بسیار غنیمت بزرگ در روزگار خود میشماره و به همین جهت است که اثر معروف خود را که پیام مشرق از به او اهدا میکنه و خطاب به شاه امان الله می سراید: شاه
کشورستان افغان امیر، جوانسال و مانند پیران خبیر. به تدبیر تو استوار است ملک، ز عزم تو روشن شده راه ملک. تو آن شاهی که در کوهسار بلند، نوای حریت را رساندی به بند. تو بیدار کردی دل خفته را، گشودی ره مرد آشفته را. قبول من این تحفه مختصر، که از سوز جان است نه سیم و گوهر. شما به خود مفهومی بیت توجه کنین. وقتی پیام مشرق اهدا میکنه به شاه امان الله، میگه این تحفه مختصر سوز جان است. یعنی یک آدم چقدر باید یک کسی برش عزیز باشه، در اندیشش، در فکرش او دخیل باشه که بتونه همچون خطابی را به اصطلاح بر از او برسانه. و یا هم میگه نوایم ز آتش برآمد چو برق، پیامی فرستادم از سوی شرق. و پیش تو آرم چو گوهر نثار، پیامی ز جان من بیقرار. و به همین ترتیب در هر جایی که مجال پیدا میکنه که از عظمت این سرزمین و از عظمت شخصیت‌های این سرزمین و از عظمت ملتی که در این سرزمین و در این جغرافیا زندگی میکنه، از عظمت از این وقتی که مجالی پیدا میکنه همیشه داد سخن میرانه و همیشه در فکر ازی است که سایر ملت ها بتونن از پیام های الهام بخش و از مبارزات افغان ها به اصطلاح الهام بگیرن. ډیره زیاته مننه. تاسو بیرته راګرځو ښاغلی افکار. اول خو زه فکر کوم زما دا پوښتنه به دوه برخې ولري. یوه برخه دا چې تاسو یوې په زړه پورې مسلې ته اشاره وکړه، هغه د علامه اقبال په اردو شاعري کې د افغانانو ذکر و، او دغه برخه یې په افغانستان کې طبعا چې محققانو ته معلومه ده په دې ډیر کار شوی دی، بیلابیلو څیړونکو په دې تحقیقات کړي دي او دغه متون، مګر عامو خلکو ته د فارسي شاعري ډیره معلومه ده. په افغانستان کې دغه د اردو شاعري په برخه کې چې د کوم نظریات درلودلی دي هغه به ډیر عام نه وي. په دې اړه څه راته وایي؟ او په دومره برخه کې د دې پوښتنې هغه دا ده چې له نیکه مرغه د علامه اقبال ټوله شاعري کې اردو ده هم په پښتو ژباړل شوې ده، هلته په پښتونخوا کې د بیلابیلو شاعرانو لخوا نه، او فارسي شاعري بیا په اردو او نورو ژبو ژباړل شوې. یعنی د هغه کلام داسې نه دی پاتې چې په دې سیمه کې د لویو ژبو ته نه وي ژباړل شوی. په دغو ژباړو کې تاسو له کومو ژباړو سره مخامخ شوي یاستئ او په دغو ټولو متونو کې همدغه ډول د افغانستان د فرهنګ او د تاریخ او د سیاسي عظمت او خپلواکۍ غوښتنې یادونه د هغه په نورو آثارو کې هم تاسو موندلي؟ ډیره مننه لیوال صاحب. افغان قوم چې دی که د افغان ملت، نو دا داسې نه دی دا چې یاره دوی سره څوک ښه وکړي یا دوی سره څوک مینه کوي او د هغه مینې جواب چې دی نو په مینه ورنکړي که نه. نو علامه باندې ټولو نه زیات کار چې کوم دی نو هغه په افغانستان کې شوی دی او په پښتو کې هم شوی، په فارسي کې هم شوی دی، او په ایران کې چې چا کړی دی کار نو هغه هم چې دی نو هغه خلک هم د افغانستان سره تعلق ساتي. دغه شان زمونږ په خیبر پښتونخوا کې په دې کې چې دی نو زیاتره کار چې دی نو هغه په شاعرۍ څنګه چې تاسو ووایي د هغې د اردو شاعري چې کوم دی نو هغه ترجمه امیر حمزه خان شینواری، شیر محمد مینور، سید تقویم الحق کاکا خیل، بلا خلکو لکه تقریبا د هغه اردو شاعري چې دی نو هغه ټوله چې دی نو ترجمه شوې ده، ژباړلې شوې ده، په منظومه زیاته چې دی نو منظوم شوې ده. دغه شان چې په افغانستان کې څنګه ما وویل نو په فارسي کې، په پښتو کې او زمونږ د حبیبي صاحب او د دغه دور چې نور څونه ستر شخصیتونو دې ټولو په هغه باندې مقالات لیکلي دي
تحقیق یې پرې کړی. بیا را ټولو نه غټه خبره دا ده چې د علامه اقبال د وفات چې وفات شو نو لومبۍ تعزیتي ریفرنس په افغانستان کې شوی، په ټوله دنیا کې سره د پاکستان کوم نه شوی، لومبۍ چې دی نو هغه په افغانستان کې شوی. دویمه خبره پکې غټه دا ده چې د افغانستان حکومت چې دی کوم 3 تعویضونه د خوشحال خان خټک، رحمان بابا او علامه اقبال، نو دا د افغانستان حکومت چې دی را لېږلو نو هغه په دغه قبرونو چې دی دغه شوي دي. دا یو بل دغه دی. نو بیا زمونږ اوس دغه چې دی عبدالرؤف رفیقي صاحب، زه مننه په دې کوم هغه په دې دغه په افغانستان او په دغه کې افغان شناسي په دغه کې چې نو څو کار چې شوی دی هغه ټول هغه په دې او تحقیقي دغه ریسرچ وکړه پی ایچ ډي او هغه کتاب هغه په اردو ژبه کې چاپ کو. او زه ما رفیقي صاحب ته وایي چې مهرباني وکړه دا کتاب په پښتو ژبه کې هم چاپ کړه او چې دا ټول پښتانه ولولي او ټولو ته ورسي، ځکه چې زمونږ نن سبا را سوشل میډیا دور دی او نن زلمیان چې دي نو هغه سوشل میډیا دغه کوي او په هغې کې دغه خبرې اوپره خبرې که نه کتابي خبرې پکې نه، بس هر یو سړی وایي سپي دی نه غوږ یوړو نو هر یو په سپي پسې منډه وایي او په خپل غوږ لاس ږدي. نو دا خو د ټول انسانیت چې څونه زمونږ د دنیا قومونه دي یا څومره ولسونه دي نو د دې ټولو دغه شان شخصیتونه چې دي هغه د انسانیت د تهذیبي ژوند چې دی نو هغه یو مؤثره اساسه ده. او بیا علامه چې دی نو هغه چې په افغانانو پښتنو ورک بینو او هغه غوښتل هغه چې کومه د هغه خپل فکر چې کوم نو هغه فکر کې هغه غوښتل چې د دې منطقې د مسلمانانو کوم اتحادیه یا یووالی جسد دغه کېږي د هغې مشري چې دی نو هغه د دې قوم پکار ده. ولې پکار ده بیا په هغې هم هغه خبره کړې ده. نو دا څیزونه چې دی نو دا ولس ته او نوي کل ته رسول پکار دي چې دا ورسي. نو زه خو په دې ستاسو نور پروګرامونو ما وخت په وخت کتلي دي، ډېر معلوماتي او دا نننی پروګرام په دې حواله چې ډېر مهم پروګرام دی. تاسو ته مننه کوروداني وایم چې په دې اهمه موضوع کې دی. او ښاغلی افکار په همدې ځای کې که زه یوه بله پوښتنه لنډه تاسو نه مطرح کړم، هغه دا ده چې هلته په پښتونخوا کې همدا اوس په بیلابیلو نصابونو کې د پوهنتون په نصاب کې د ښوونځیو په نصاب کې د علامه اقبال افکار او خصوصا دغه فکر چې د کوم د افغان ولس او افغان ملت او پښتنو په اړه درلودلی دی دغلته په پښتونخوا کې دا څومره تدریسیږي، څومره خلک ترې خبر دي، په تیره بیا د ځوانان د پښتنو افغانانو په اړه د علامه اقبال نظر پیژني که لا تر اوسه له دغو متونو نه لرې پاتې دي؟ یاره زما په خیال چې کوم د دې ځای د ریاست چې کومه بیانیه ده که نه نو هغه د منورینو چې کوم دغه دی څنګه اقبال منورین ښیي نو هغې کې هغه چې دی یو دغه دی پکې څه ووایي ورته یو لرېوالی دی یا یو تضاد دی پکې که نه. نو لکه علامه چې دی هغه اوس لکه تاسو ته چې هغه وایي چې 4 تنه ښیي، دا سید شاه ولی الله رحمت الله علیه او سید جمال الدین افغانی او بل محمد عبدو یو بل غم د سید جمال الدین شاګرد دی. دا 4 تنه ښیي په هغه وخت کې چې دا مجتهدین وو، دغه دې اجتهاد کړی دی او دا خلکو چې کوم دی نو دغه کړی دی. دغه شانتې علامه چې افغانستان ته راغلی دی او هغه د کابل ټولنې ته چې کوم خطاب کوي هغه خطاب تاسو وګورئ، په هغې کې هغه وایي چې خدای شاعرانو ته وایي چې د قوم اصل دغه چې دی نو دا شاعر دی او هغې ته وایي چې مهرباني وکړئ په دې شعرونو کې او په تخلیقاتو کې
د مرګ او د خبرې مکوي، د ژوند خبرې کوي، د تخیل خبرې کوي، د تخلیق خبرې وکړي، تخلیقي خبرې وکړي کنه، او د قوم رهنمایي وکړي. هغه دا خبره کوي. نو دغه شان چې دا څنګه فکر ولکه اوس دغه چې وایي مرد دا زمونږ خوشحال خان خټک وایي ننګیال، دا ننګیال ته چې نو هغه مرد مومن ویلی دی کنه. نو دغه مرد مومن بیا چې نو خلک د خپلو مفاداتو دپاره خپلو بیانیو دپاره استعمالوي. خو د پاکستان او دلته چې کوم منورین د دانشور دي هغې چې کوم دغه کوي، نو هغه فکر دی چې هغه بالکل یو مشرکي د دین ته دغه چې نو هغه مشرکي داسې مونږ ووایو چې په هغې کې د باختر او په هغې کې د هندوستان او د دې سیمې چې نو ټول دغه پکې شامل دي، روحیات پکې شامل دي کنه. بله خو دلته چې نو هغه بس سره دغه دپاره کوي. او ډیره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو استاد شریفي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې کله ښاغلي افکارم ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په افغانستان کې هم د اقبال پیژندنه او د اقبال په اړه لیکنې او له هغه سره فرهنګي تعامل د همزولی دی. یعنی که راونیسو کله چې د افغانستان ته راځي علامه سلجوقي غوندې شخصیتونه، استاد عبدالهادي داوی پریشان، علامه حبیبي او نور د هغې زمانې لوی محققان، شاعران، لیکوال، فرهنګیان او ټوله د ډیپلوماسۍ دستګاه په اصطلاح د هر کلی کوي، مشاعره په ویاړ جوړیږي او ګڼ شمېر فرهنګي محافل نیول کیږي په همغه لنډ وخت کې. او له هغه نه وروسته د یو تصور او یوه عجیبه فرهنګي انګیزه په افغانستان کې هم پرېږدي. د سفر په وخت کې د افغانستان فرهنګي وضعیت د لویو افغان شخصیتونو او لیکوالو او فرهنګیانو غبرگون په دې اړه ستاسو څېړنې څه ښیي؟ تشکر جناب لیوال صاحب. همانطور که شما اشاره کردین، زمان سفر علامه اقبال لاهوری به افغانستان از لحاظ موقعیتی یک زمان بسیار به اصطلاح منحصر به فرد است. زمانی است که افغانستان داره حرکت خود به سمت تجدد و به سمت به اصطلاح امروزی شدن و به اصطلاح به مسیر دولتی که بتونه پایه های به اصطلاح دولت داری در افغانستان بگذاره در سیر است و نهادهای فرهنگی افغانستان هم آهسته آهسته در حال شکل گرفتن هستند و قسمی که شما یادآوری کردین در کنار شخصیت‌های ارزشمندی مثل علامه سلجوقی و مثل عبدالهادی داوی پریشان، ما در یکی از تحقیقات خود که پیرامون نقش اقبال در تحول شعر فارسی دری داشتم سالهای قبل، در کاوش‌های خود ما یافتم و نقل قول‌هایی را از استاد سرور گویای اعتمادی، یکی از شخصیت‌های بسیار فرزانه و از اعضای انجمن ادبی کابل در اون زمان که به همراه استاد پروانتا اینا از مهمانداران علامه اقبال بودن در افغانستان و در سفرش در هر جایی که در افغانستان علامه اقبال حضوری میافت اینا او را همراهی میکردن. استاد گویای اعتمادی نوشته بود که اقبال و فراستی که فارسی شعر میگفت، فارسی صحبت نمیکرد و این عشقش میرسان که به چی عشقی و به چی محبت ای زبان دوست داره و به چی محبت ای ملت دوست داره. و در کنار از او نهادهایی که فرضاً انجمن ادبی کابل و بعد از اینکه سفر علامه اقبال به افغانستان تمام میشه، کاوش‌های پیرامون شعر اقبال ما از به اصطلاح نخستین شماره‌های مجله ادبی کابل ما این کاوش‌ها را میتونیم که ببینیم
و علامه اقبال شخصیتی است که جدا از مسائل فکری و مسائل فلسفی و بینش های فرهنگی جدا منحصر به فردی که داره، در حوزه شعر در افغانستان و خصوص در حوزه نوگرایی در شعر در افغانستان یک شخصیت ممتاز است. اقبال یکی از آدمای به اصطلاح ممتازی است که با وجود از اینکه زبان دری یا زبان فارسی دری زبان مادریش نبود، در تحول شعر فارسی دری در این مقطع زمانی نقش بسیار اساسی داشت. در همین زمانی که اقبال زندگی میکرد و چند سال بعد از او تلاش‌های بر دگرگونسازی ساختار و محتوای شعر فارسی دری در ایران و در افغانستان آغاز شد. اما قبل از این تلاش‌ها اقبال آغاز کرد. ما اولین قالب شکنی ها را در ساختار شعر فارسی دری در شعر علامه اقبال میتونیم ببینیم. ما نمونه هایی را که بعداً به شکل مستزادگونه از استاد خلیلی داریم یا بعداً نمونه های دیگه به شکل چهارپاره سروده شدن و اقتباس هایی که از شکل مستزاد صورت گرفت بعداً بر قالب هایی که خواستن به اصطلاح نوآوری از لحاظ شکلی در شعر فارسی دری صورت بگیره. اینمی نوآوری ها را با زیبایی بسیار خاصی میتونیم ما در جای اشعار اقبال لاهوری ببینیم. و ما در ابو نوشته که حدوداً 20 سال قبل بود یادآور شده بودم که اگر یک محقق، یک شاعر، یک سخنسرایی از افغانستان یا از ایران یا از تاجیکستان یا از هندوستان و کسایی که زبان مادریشان زبان فارسی دری بوده دایی را اهتمام کردن و خواستن نوگرایی بکنن در شعر، قالب شعر به اصطلاح شکل دیگه بدن، قالب بشکنن، قالب نوی بیافرینن یا فکر نوی بیافرینن، با اساس از اینکه زبان مادریشان بوده با سیاق کلام با چند چون کلام آشنایی بیشتر داشتن و میتونستن که دایی را قدم بانن. اما آدم با تعجب میبینه که این گام محکمتر از همه همدوره های خود در روزگار علامه اقبال لاهوری نهاده بود و به همین سبب است که شعر اقبال در افغانستان شعری است که از هر لحاظ مقبولیت یافته در هر دوره، جدا از عصری که علامه اقبال زندگی میکرد، جدا از دهه 30 و 40، جدا از دهه 50 و 60، حتی تا امروز که امروز است تحقیقات دامنه‌دار پیرامون اقبال و پیرامون شعر اقبال در نهادهای علمی و اکادمیک افغانستان هم در جریان است و هم گاه به گاه ما مقاله‌ای را پیرامون اقبال و پیرامون شعر اقبال و اندیشه‌های اقبال در ژورنال‌های تحقیقی و در مجله‌های ادبی افغانستان میتونیم که جستجو کنیم و بخونیم. او ډیره زیاته مننه. په پښتونخوا کې لکه مخکې چې افکار صاحب یادونه وکړه، ډاکټر صاحب عبدالرؤف رفیقي خپل پی ایچ ډي تیزس د علامه اقبال او افغانستان په اړه لیکلی دی. ګڼې لیکنې شوي په دې برخه کې، لوی محققین دي په پښتونخوا کې، خو په افغانستان کې لکه چې مخکې مو وویل د علامه سلجوقي نه رانیولې تر معاصرینو پورې په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. په تیره بیا ارواښاد استاد عبدالله خدمتګار بختاني د علامه اقبال او افغانستان په اړه ډېرې پراخې څېړنې کړي دي او ګڼې رسالې او کتابونه یې پرې لیکلي دي چې د ټولو تللیو استادانو اروا د ښاده وي. ښاغلی افکار، که سپارښتنه درنه وپوښتو هغه دا چې داسې ښکاره شوه چې د افغان او افغانستان په اړه د علامه اقبال فکر، دغه نظر، دغه اخلاص، محبت او مینه هغومره چې باید لا هم پښتنو ته نه ده معرفي شوې. تاسو د یو محقق، د یو لیکوال په توګه چې فعال یاستئ، په ګڼو ادبي غونډو او ناستو کې حضور لرئ، مبتکر یاستئ، د علامه اقبال د دغه فکر او د دغه لیدلوري چې افغان او افغانستان ته لري د دې د معرفي کولو لپاره مو سپارښتنې څه دي؟ څه باید وشي هم په افغانستان کې او هم په پښتونخوا کې؟ په افغانستان کې پکار دی چې په هغه باندې کم کار شي. خو د دې خبره نه مخکې یو خبره زه کومه وختي ما نه دغه شو، یو زمونږ د ناشناس چې دی چې پاکستان ته راغی د پاکستان ټلویزیون دنیا هغه پیژني، هم ورپسې ورغلو، ورته یې چېرې مونږ له سره ریکارډینګ، هغه ورته یې چې زه به دله ریکارډینګ وخم خو د اقبال لاهوري نه سیوا درته بل څه نشم ویلی. د
هغه چې دلته کوم ریکارډینګ کړو نو هغه هم د علامه اقبال کلام هغه ویلو. دویمو اوس په دې سخت وخت کې یو افغان دانشور هغه نوم تخلص یې زما په غیر راسبین دی که څه دغه شان، هغې د علامه اقبال اردو کلام ټول چیرې په فارسي ترجمه کړی دی او د پاکستان اکیډمي ادبیات پاکستان چیرې نو هغه مکمله کتاب هغې چاپ کړو، بیا په هغې یو مخکتنه هم د هغې وکړه، غټه دستوره وه ډېره. نو دا په دې وخت کې هم د افغانستان یو دغه خبره وه. نو اوس به راشو دغه خبرې را په پاکستان کې خیبر پښتونخوا کې په خصوصیت سره په افغانستان کې زمونږ حکمرانانو له او حکومتونو له، ځکه چې موږ سره خدای فضل دی مرتجمین محققین دا خلک ډېر دی موږ سره، خو دا ده چې لکه هغې کار هم کوي، خو دا کار دپاره د هغې د چاپ دپاره چې هغې سره وسیلې نه وي، دا وسیلې بیا د حکمرانانو سره وي. نو په کار دا دی چې حکمرانان یا دغه ادارې چې کومې جوړې دي د ادب او کلتور او د علم او د خپرونې لپاره، نو چې په کار دا دی کم زوړ تحقیق چې شوی دی یا د علامه چې کومې ترجمې شوي دي په خیبر پښتونخوا کې د تحقیق کار چې دی نو ټول افغانستان کې هغه وخت شوی په علامه ډېر مستند کار دی. ما سره کتاب پروت دی، تاسو نومونه واخیستو د فارسي د پښتو ټول دا رفیقي صاحب ډېر دروند کار کړی دی. مجلې په مجلو کې سره راغلي کتابونه چې کوم دي ټول هغه دې کې درج کړي دي په دغه خپل کتاب کې. دا کتاب هم په کار دی چې دا په پښتو او فارسي ژبه کې هم تر دغه شي چاپ شي. دغه شان چې کوم هلته په افغانستان کې کار شوی دی او هغه یي که نه دی رفیقي صاحب سره شته د ده نه دی واخلي او دا کار دی چې کوم دی نو هغه په فارسي او په پښتو کې یا په نورو ژبو کې که چا لیکلي نو هغه د په خپلو ژبو چاپ کړي او ولس ته دې ور ورسوي، نوي کل ته دې ور ورسوي. دغه شان په دې خیبر پښتونخوا کې که دغه امیر حمزه خان لوی لوی خلک دي ډېر مزیدارې ترجمې کړي دي که نه. ما کتو چې دغه یو دغه چې دی هغه حمزه صاحب ترجمه کړی نورجان هغه په پښتو کې ویلی دی، میډم نورجان چې وه په پښتو کې هم هغه طرز کې ویلی دی که نه. ډېره ښې ترجمې شوي. دغه ترجمې باید چې دا دوباره دا ما دلته هم په مختلفو اجلاسونو کې ویلي چې خدای ظالمانو دا سیزونه دوباره چاپ کې د دې ضرورت دی دې ټولنې ته د نوي کل ته که دا سیزونه چاپ شي نو دا به د دې ولسونو ترمنځ د دې خلکو ترمنځ مینه به سیوا کړي. علم او ادب او فرهنګ چې دی علامه هم په کابل ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې دا مینه سیوا کوي. ادبیات او فرهنګ چې دی نو دا مینه سیوا کوي او خلک را یو کوي. ډېره زیاته مننه قدرمن افکار صاحب، زموږ وخت له بده مرغه په پای ته ورسید. له تاسو دواړو درنو میلمنو نه ستاسو له علمي توضیحاتو نه ډېره زیاته مننه. موږ ستاسو له خبرو نه داسې پایله اخلو چې هغه فکر هغه لیدلوری چې علامه اقبال لاهوري د افغان او افغانستان په اړه درلوده د هند لوی نیمې وچې د ټولو ولسونو لپاره معاصر تصور جوړ کړ چې ښایي وپالل شي او افغان او افغانستان ته له همغه لیدلوري په درناوي وکتل شي. ستاسو له حضور نه یو ځل بیا مننه قدرمنو لیدونکو. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې مو په خدای سپارم. الله مو مل شي.